ملګرو سلامونه خوږې ثوابۍ کې په تاریخي کلي پنجپیر کې موږ دا وخت ولاړ یو راغلی یو داسې یو شخصیت لا چې هغه د خدایي خدمتګار تحریک امین دی ژوندی سیاست دی او د بیتاب صاحب په خوله قامي وکیل دی دغه قامي وکیل زموږ خوږ مشر ایډوکیټ سلیم خان المعروف سلیم لالا دی د هغوی په حجره کې په پنجپیر کې د هغوی په کلي کې او هغه تاریخي کوټه ده هغه تاریخي کټ دی چې سلیم لالا تشریف فرما دی دغلته چې بابا باچا خان دلته شپه کړې وه د ژوند هغه اخري شپه چې په ضلع ثوابۍ کې هغوی کړې وه د دغې کټ حوالې سره د دغه شپې حوالې سره او د خدایي خدمتګار تحریک حوالې سره د لالا نه یو څو خبرې اورو. السلام علیکم لالا. ډیره مننه ټکر صاحب، ډیره مننه. څنګه جی؟ ډیره مننه جی. اسلام منظر صاحب زموږ ډاکټر نعمان چیف صاحب موږ اول خو ستاسو تپوس کوو د صحت او خوشحاله شو چې زه وملیدی او دغه کونټۍ در سره زموږ نه ده خوښه لالا. تاسو د خدای خدمتګار ځوان یې ځوان او په تاسو دغه تحریک خشته دی او د بابا یادونه دغه کټ کې تاسو سر ناست یو د بابا دغه تصویر لګېدلی که لږ شانتې د دې پس منظر موږ ته ووایې. دا ټکر صاحب ستاسو د راتلو ډیره مننه. خبر دا چې باچا خان بابا خو ثوابۍ ته ډیر راغلی دی او باچا خان بابا ته ثوابۍ ډیره زیاته خوږه وه او د هغې بنیادي وجه دا ده چې کله به باچا خان بابا د پنجاب د جیلونو نه یا د هریپور د جیلونو نه راته نه د اټک په پل چې ورراپورې شو نو نیغ باشنغر ته نه ته په ثوابۍ کې به یې هفته تېروله نو بیا هغې نه پس پته ثوابۍ سره د باچا خان بابا ډېره زیاته مینه وه. خپل دویم کور به یې ورته وي. دا خو داسې وه چې په نومبر 86 کې باچا خان بابا ثوابۍ ته راغلی و او زه د دې حلقې د عوامي نیشنل پارټۍ صدر وم د خپل عثمان حلقې دا 4 حلقې و ثوابۍ. نو موږ په کوټه کې جلسه وکړه او د کوټې د جلسې نه سیده دلته رالو. دې کټ کې شپه کړې ده او دا کټ موږ خوندي ساتلی دی او د دې کټ ډېر لوی تقدس دی او چې څومره ملګري راځي نو دا ګوري او د دې ماته یو ځل ډاکټر خادم حسین صاحب وویل چې دا کټ ته موږ له باچا خان بابا مرکز له راکړه. ما ورته ویل داسې چل دی چې دا کټ زما د حجرې ښایست دی او دا زه نشم درکولی دله دا به هم هلته پروت وي چې څوک به دنیا آباد وي انشاءالله تعالی. زه زما نه پس زما اولاد زما آل و عیال دا کټ په چې کوم دی نو دا به ساتي ځکه چې باچا خان بابا ډېر لوی سړی تېر شوی دی او د باچا خان بابا د ټولو پښتنو محسن دی. زمونږ مشرانو ته کام خیلی دی، زمونږ مشران یې د ژبې نه خبر کړي. زمونږ مشران خو 100 کاله وړاندې د خپل منفي دشمنو کې بوخت پراته وو، د پیرانو د خان بادرانو د نوابانو په ولکه کې ګیرو د هېڅ نه نه خبر او باچا خان بابا لومبنی سیاسي اتل دی د پښتنو. نو په دغه به زه څه ووایم؟ باچا خان بابا خو داسې دی چې په چا باندې 140 کتابونه لیکلي شوي دي، 11 پی ایچ ډي شوي دي او په ټوله دنیا کې د هغه د ماشومانو ته په نصاب کې ښیي د سکول. خو دا دې دروغجن نصاب تعلیم کې په دې ناشنا ریاست کې باچا خان بابا چې د هندوستان د ازادۍ په جنګ کې د هغه چې څومره رول و نو پاکستان خو له جوړ شوی چې انګریز تللی دی نو د انګریز سره د باچا خان بابا نه سیوا چا جنګ کړی دی؟ خو باچا خان بابا او د هغه ملګرو جنګ کړی دی. لالا مونږ خو تاسو سره کېناستو، مننه ډېر ښکلی لکه ډېر زیات ټیم مو راکړو. تاسو د بونیر نه ستړي راغلی، ستاسو هلې ځلې او دلته تحریکونه او خبرې تاسو سره ملاقات نو خبرې مو واورېدې خو د کتونکو ته رسول ضروري دی. د خان کاکا یوه خبره تاسو وکړه د خدایي خدمتګار راحت الله بابا تاسو یو ماشوم لوی کړی و بیا هغوی خان کاکا چې په کومو ټکو کې راحت الله بابا ته د هغوی ستړو ته هغه پیرزونې وړاندې کړي که دغه قصه م راته لږه وکړه. دا خو داسې و چې زمونږ دا کلی چې دی زمونږ په دې کلي کې یو ډېر لوی خدایي خدمتګار تېر شو چې معیارانو کې رحمت الله بابا راغلم. نو د هغه یو زوی و بلن کاکا هغه مړ شو نو د هغه یو زوی و نو هغه مونږ زما پلار کور ته راوستو وړوکی ماشوم چې پلار او مور یې مړه شو نو مونږ لوی کړ. نو دلته کې به و یو ورځ خان کاکا زموږ حجرې ته راغی نو ما ورسره هغه ماشوم میلاو کړم حاجي دا د رحمت الله بابا خدایي خدمتګار نوسی دی. نو خان کاکا د زیدی چې خان عبدالعزیز خان کاکا هغه ماشوم ځان سره ډېر رانږدې کړ، ډېر صحت او بیا ځان سره په کټ کې کېنو او یو وسویلې وکړه ما ته یې ویې سلیم خانه بچې د رحمت الله لالا زما نه ډېرې قربانۍ وي
د آزادۍ په جنګ کې. نو ما ورته څنګه خان کاکا وی ګوره ما خو که وطن آزادو د انګریز نه پښتونستان مې جوړو د پښتنو آزاد وطن مې غوښتېدو نو زما خو په زیده کې رټونه وو زما خو ځمکې وې زما خو کورونه وو او زه د هغه ځای یو مالک سړی وم خو رحمت الله لالا خو په پنجپیر کې د قبر ځای هم نه او هغه بیا هم 15 کاله جیل د انګریز خلاف تېر کړی دی. نو دا زمانه ډېرې نه دي قربانۍ د هغه. نو داسې غونې خلک باچا خان بابا پیدا کړو چې دا د پښتنو په دې لرغوني تاریخ کې قدیم تاریخ کې زموږ ډېر اتلان تېر شوي دي. ټکر صاحب که احمد شاه بابا دی که میرویس نیکه دی که شیر شاه بابا دی که خوشحال بابا دی که لودي بابا دی که غوري بابا دی خو دا ټول زمونږ د تورې په زور زمونږ مشران وو. باچا خان بابا واحد سړی دی چې دی د ټول ولس په کوڅو ګرځېدلی کوڅو ته حجرو ته جوماتونو ته پټو ته درمندونو ته تللی دی او په دې ټوله پښتونخوا کې ګرځېدلی دی. داسې ځای به نه چې باچا خان بابا ورته نه دی تللی. نو دا د ولسي تحریک د پښتنو د ولسي تحریک بانی چې دی که نه زمونږ بانی اتل ولسي اتل چې دی لومړنی د پښتنو په تاریخ کې دا باچا خان بابا او دغه ملګري دا زمونږ اتلان دي. موږ که صرف دا هم د خپلو کشرانو ته باچا خان بابا وښو که نه دا هم زمونږ ډېر لوی اچیومنټ دی چې دا ورته موږ وښو چې دې سړي څه کړي دي. د ګوره دا خان و خان دی د 14 کالو په عمر کې د دویمه ښځه وفات شو په بیت المقدس کې. ده واده ونه کړ خان و 14 کاله که سړی زلمی ده واده ونه کړ. د یو بچي له کور نه یې جوړ کړی د 3 زامن وو یو یې لور وه دغه یې له کورونه نه یې جوړ کړي چېرته میلې ته ځان سره نه دي بوتلي چېرته چکر نه یې بوتلي. دا سړی چې و دا بابا دی یا په جیل کې و یا زموږ په کوڅو کې ګرځېدلی. موږ ډېر بدبخته یو چې موږ دا بابا نه پېژنو. بس دا زموږ ډېره لویه بدبختي ده. لالا یو مختصر پوښتنه د خپلو معلوماتو دپاره او د دې خلکو د ولسه تاسو یو زیار رانیولی او ډېر داسې ناویاته زیار دی تاسو ګرځئ د ځینې خلکو کوایف را معلومات نو دغه له به آیا کتابي شکل ورکوئ؟ زما دا اراده ده زه چونکې یوازې سړی ما یو خدای چې غم خادمي ډېره زیاته ده جی جی او حالانکې وکالت اوس نه کوم 3 کاله وشو خو ولسي سړی ما او غم خادم یم سړی پاڅېږي یا جنازې یا دواګانې او نور څه کار مې نشته دنیاوي څه کار نه کوم او کتابونه مې 2 په سر دي. یو خپله بایوګرافي لیکم خپل ژوند کیسه لیکم بل دا دی چې خدای خدمتګارانو باندې کتاب لیکم خو رک او بینومه خدای خدمتګاران. زه هغه خدای خدمتګاران ګورم چې د قبر ځای په خپل کلي کې نو د انګریز خلاف 10 کاله او 6 کاله 15 کاله جیل د وطن د آزادۍ لپاره تېر کړی دی. هغه قصابان نایان دمان چومیاران چې چا ورته پښتانه نه وی دلته او د پښتنو د آزاد وطن لپاره هغوی دومره لوی زیار کړی دی جیلونه تېر کړي خپل بچي د خدای په اسره باندې پرېښودي دي او دومره نو زه تقریبا یو 15 څلوېښت خدای خدمتګاران خو ما راغونډ کړي دي په ثوابۍ کې او نور راغونډومه او تاسو به هم را سره هیلپ کوئ همت په کوئ او چې دا زه ثوابۍ کې وکړم نو بیا کېدای شي چې مردان کې هم وشي یا شنغر کې هم وشي شنغر کې او په مردان کې هم په دغه خلکو کې په دغه کسبګرو خلکو کې د خدایي خدمتګار تحریک چې دی که نه دا دې نه ګورې بلا خلک تللی خانان ته نه ډېر زیات تللي دي خو ګورې کسبګر نن هم ورسره ولاړ دي د هغوی بچیو سره نن هم ولاړ دي نو د دغه خلکو ډېر لوی باچا خان بابا له عزت احترام کسبګرو له ورکړی ورته وي چې دا وطن ستاسو دی تاسو دا وطن تاسو جوړ کړی دی تاسو یې آبادوئ جولا کمکل نه دی جولا هوښیار دی چې موږ له جامې جوړ کړي او لوار پښتون دی چې موږ له پاله جوړه کړی موږ پرې رزق ګټو ترکان پښتون دی چې موږ له رټ جوړ کړی دی موږ له کورونه حجرې جوماتونه جوړ کړي دي دې خلکو له باچا خان بابا عزت ورکړو هغه خلک او د هغوی بچیو سره نن هم ولاړ دي نو دغه خلک را برسېره کول غواړي پښتنو ته خیل غواړي چې په دومره ناچارۍ کې په دومره تنګدستۍ کې او په دومره بېوسۍ کې د انګریز غونې جابر حکمران خلاف چې کوم هغوی باچا خان سره ولاړو نو د دغې دپاره کار کول پکار دي هر چا ته وایم چې په هره ځای کې پکار دي چې پښتانه زلمي د خپل تاریخ نه او د خپلو اتلانو نه خبر کړو. ډېره مننه لالا ډېر هم پوروړي کړو او ډېر خوند یې وکړو دې خبرو کتونکو لالا خوږ سړی دی د کار سړی دی او زمونږ قامي مشر قامي وکیل دی د دوی یو ټکی نن سبا په دې سوشل میډیا پښتانه په دوی میندې ولې ځکه چې لالا د قام خبر کړي. ډېره مننه لالا مهرباني ډېره مننه.